و یاره سپین پښتانه په رازق کې هم خواږه دی وایي سپین پښتون دی. سبحان الله. دا رازق چې 2800 کسه بې محکمې و بې قضا شهیدان کړي دي. مور یې په تمه ناسته دي چې زما زوی چیرې دی. دا د امریکایانو ګوډاګیانو بچو په شپه کې په چاپه وړی دی او بیا یو ځای شهید کړی دی. د کندهار په ریګو کې یو ځای پټ دی، مور نه ده خبره. 2800 کسه مجاهدین دا رقم شهیدان سوي دي، لاپته بې پته. دا پښتانه نه دي. او بله ورځ دوی ویلې چې منظور پښتون هم خوابده کړی ده. همال دا خو منظور پښتون نه دی، خلک یې پر دیوالو لیکي وایي نر پښتون. لکه دا نور چې ښه دي نر پښتون، دا نر پښتون نه دی، دا جاسوس پښتون دی. دا د امریکایانو بچی پښتون دی، دا د هندوانو بچی پښتون دی. دی وایي چې زما په رازق خوابده ده، زما په چغال کارمان خوابده ده. دغه چغال کارمان چې زموږ څونه مجاهدین شهیدان کړي دي، ته وایې چې راو انور نه دی، جان انور دی په کراچي کې، دا پښتانه شهیدانوي. زه وایم چې دا د کندهار راو انور چې دلته 2800 کسه شهیدان کړه رازق، دا پښتانه دي که دا بل څوک دي؟ بیا خو به موږ در وزیرستانیانو به زه چې موږ اصل هم یو په پښتنوالي کې، ځکه په پښتنوالي کې موږ غټ نومونه لرو. دا د احمدشاه او د میرویس نسل دی. د دې خو ژبه راوړه که سړی سم پوهېږي. خو بهرحال مجاهدین دي زموږ سر و سترګې نیکان خلک دي. خو لیکن دا اصل پښتانه 2800 کسه دلته د کندهار راو انور هغه په شهادت باندې رسولي دي. لیکن دا چې مردار شو د دې دپاره دی خوابه دی، په جنازه کې شرکت کوي، غیبانه جنازه. دا پښتانه نه دي، دا 2800 کسه، دا میندې پښتنې نه دي، د دې بچان یتیمان نه دي. دا چې ته هلته د هغه راو انور دپاره، نو موږ درته وایي چې ستا په سیاست باندې لعنت غلام ښکاره کېږي دستي. پخوا موږ خلکو ته ویل چې دې نومونو ته اعتبار مه ورکوئ، دا د پښتانه په نامه باندې خلک د دې څه کار اخلي. په چمن کې هم په دې پسې لمونځ وشو، په کوټه کې مو وشو، په پلانکي ځای کې مو وشو، په پلانکي ځای کې مو وشو. لیکن خلکو ته دا وایي چې ګورئ د خدای په لیاز یو خو موږ بالاک لمونځونه پسې کوي، که تراویح پسې کوي، که خدمونه پسې دغه کوي، موږ یې کار ور وکړي. دوی چار شی پسې خلاصوي. دا موږ وایو چې کم فدایي چې په خپل د ټوپک په شپېلۍ باندې د رازق زړه ورسره کوي، الله دې موږ دوی په آخرت کې سره یو ځای کړي. صحیح ده؟ دوی دې بیا خدای چا چې د رازق لمونځ کړی، دوی د خدای د رازق سره یو ځای کړي، په خوشحاله وي. رازق دې بیا خدای د سکاټ میلر سره یو ځای کړي، هغه دې بیا خدای د ټوني بلیر او د اوباما او د بوش سره یو ځای کړي. موږ دې الله د ملا عمرو، د منصور شهیدو او د دا فدایي شهیدو، د نورو فدایانو، الله دې موږ په دې کاروان کې چې د چا دپاره نه خدمت کوو، الله دې موږ د دې طرفه راولي. دوی چې الله د دا بله طرفه راولي، دوی هغه حق بولي، موږ به دا حق بولو، بیا به د قیامت په ورځ فیصله هملته سره وکړو. خو لیکن راځم دې خبرې ته. ګورئ مسلمانانو، مسخري خو نه دي، زموږ د دین مسله ده. لیکن خلک نن دومرې په سپکه باندې ګوري، وایي سپین پښتانه دي. دغه پښتنو ته موږ دا وایو چې په چی شرمېږي، کم شی در یاد. او پښتو کې متل دی، وایي په سپرې کړي که شرم درلودی د چړې نوم بیا نه اخیستی. په دغه 18 کاله چې هغه پښتنو د پښتنو پر ناموس باندې امریکایانو کم تجاوزات کړي دي او دوی بیا هم د امریکایانو ملګري کړې ده، دغه خلکو ته موږ وایو چې په خبر نه یاست، که په خبر یاست ځان مو دغسې اچولی دي، که په خبر نه یاست خو راسئ موږ مو خبر کړو. او خبر به یاست ولې تاسو چې د دونه غټ قیادت دعوه لرئ، د بسک قوم د قیادت او د مشرتوب دعوه لرئ، دومرې به ناپوهه نه یاستئ چې 50 کیلومتره واخته په شنه یاست خبر چې کومې ناخوالې تېرېږي د پښتانه پر ناموس باندې، د پښتانه پر خاوره څه تېرېږي. خبر به یاست. نو دا چې خبر یاستئ سر نه خلاصوئ. نو موږ دغه مسلمانانو ته وایي، تاسو ته وایم چې ستاسې خاوره که لیلامېدل، الله دې داسې وخت نه راولي، ستاسې خاوره که لیلامېدل، یو کافر حمله در باندې کول، زموږ رازق خو هغه و چا چې دلته جنازه کړې ده، دا ستس رازق دی. چا چې دلته د شغال کارمان جنازه کړې ده، دا ستس شغالان دي. زه کله کله دوی ته وایم، بیا د ویډیو ډېره ما ویل چې ژرنده مو دانه مو ورغټه وایي سړي وایي زه د خپل د کلي د اوس هم پېژنم، دا بل کلي د هم پېژنم. نو چا ول خپل په هغې کې به د اوسي لیدل یا د بل کلي د اوس ته پر چیز پېژنم، ده ول دا زموږ د اوس سره چې شناخت دی، دا نو زه دا بل کلي د اوس بولم. نو الله جل جلاله دې د شهیدانو شهادت قبول کړي. مجاهدینو ډېره خوښه وه. بله ورځ شیخ صاحب هم دا خبره کول، حفظه الله، شیخ عبدالبصیر صاحب، وایي چې دا سکاټ میلر لا تللی وایي، ما زموږ هېڅ ما دې حرص ډېر لرو، رازق چې تللی دي، زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې د خدای په ذات قسم درته خورم چې نن ټرمپ هم مردار شوی وایي، 1500 امریکایان نور مردار شوي وایي، که ما ته دومرې قدر خوشحالي محسوس شوې لکه چې دی مردار شو. الحمدلله. الله دې همیشه موږ ته داسې خوشحالي راولي.
الله دې همیشه موږ ته داسې خوشحالي راولي. خو لیکن شیخ صاحب ته ما ویل مال دغه یو کار هم په کندهار کې دا په توره شای کې د شهیدانو پروګرام ما پر دې باندې مړو مات فرق نه لري که یو سړی ورته مات سو یا یو سړی مړ کړي بلا فرق نه لري. ما لا بل وځغستله مات سو بلا نو څه پکې هغه یو چاول دوه خراب یو ماښام لیوانو خوړلی دی چې سهار راغلی بر چې وکړه د لوی لوی بغارې وجه خلکو ویل مه ژاړه د چا پلار مړ شي دغونه نه ژاړي ستا خر لیوانو خوړلی داسې بده ورځ دې جوړه ده به راویل پر خوړلي نه ژاړم نو برایي چې هغه خوړی په دې بل ځای یا چې څومره غول کړي نو شیخ صاحب ته ما وویل ما خوا مه بدوئ په خدای قسم چې رازق مردارېدی سید مومن مردارېدی ابل مردارېدی سکاټ ملیر خو هم دغه نه دی تللی غټ او د سماک خو جنې سوی دی انشاءالله لیکن موت نه دی تللی نو بس مات سوله او هغه ملګرو ته یې دا موږ وایو چې ګورئ زموږ مقابله مه کوئ د خدای په لیاز باندې دا د شغالانو چمونه مه کوئ چې یو یو ځای وانګولي دلته بیا نور هم سیانګولي دا مه کوئ دا تاوان درته کوي دا خو تاریخ دی دا در پسې لیکو بیا بله ورځ راځي بیا یو سپک حساب در سره کېږي چې دا مو ولې راځي کول دا د رازق د جنازې والا سره به حساب وسي دغه یې موت هم نشي خلاصېدی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد